د سعودي نوجوان په برتانیه کې یو دردناک مرګ. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ. یو څو ورځې نه په ټرینډینګ کې دا واقعه روانه ده، خو اصل حقیقت نه څوک نه دي خبر. دا څه زه په دې ویډیو کې بیانوم. ملګرو د 20 کالو نوجوان چې د هغې نوم قاسم و او هغه چې دی نو د برتانیې ته تللی و سبق له هلته به سبق وایو چې کله به د هغه چوټیانې وي نو هغه چې دی نو واپس به راتلو او په سعودي عرب ته او کعبې ته به تلو. په کعبه کې به یې د خلکو مدد کوو. څوک به چې عمرې له لاړل په عمره کې به یې مدد کوو، په حج کې به یې مدد کوو، د بوډایګانو ښځو مدد به هم کوو، د بوډاګان سړو مدد به هم کوو، د خلکو به ډېر زیات مدد کوو. خو دا چې دی نو د سعودي عرب نه چې دی نو برتانیې ته تللی او د سبق په سلسله کې هلته سبق وایو. ملګرو داسې شوله که نه چې دی هم د دنیا نه رخصت کو، په داسې طریقه باندې د دنیا نه رخصت کو که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو سعودي عرب نه برتانیې ته تللی و نوجوان چې 20 کالو ښایسته نوجوان چې قاسم نوم دی او د هغه چې دی نو یو ډېر زبردست اخلاق و، هر سړی ترې خوشحاله و. ملګرو دا چې دی دا نوجوان چې تللی و برتانیې ته، د برتانیې چې دی د کالج نه تو خپل فلایټ ته تو، چې کله دا فلایټ ته تو یو نوجوان راشي که نه او دا چې دی نو په چاقو باندې ووایي دومره یې ووایي چې دا مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت کړي. و دې قاسم د چا سره بالکل لانجه نه وه، دې چا سره جګړې په زندګۍ کې هم نه دي ګړ. دا یو ډېر زیات اخلاقي انسان و. ملګرو سعودي عرب خلک پې هم ډېر زیات خفه دي چې زموږ نه یو داسې نوجوان لاړ، یو داسې خدمتګار نوجوان لاړو، یو داسې خدمتګار چې دی به په حج چې کله به چوټیانې وي نو د حج له به تو او د حج کې به د خلکو مدد کوو، په عمره کې به د خلکو مدد کوو. برتانیې خلک پې هم ډېر زیات خفه دی چې دا نوجوان چې دی نو دی د دنیا نه رخصت کړی دی. ملګرو او دا نوجوان چې دی دا خبره به کوله وایي زما د کامیابۍ چې کوم راز دی که نه وایي دا زما خور ده، وایي چې چېرته زما نه څوک تپوس وکړي که نه چې ته به څنګه کامیاب شې. د هر سړي د کامیابۍ یو راز وي. نو دې قاسم ویل که نه وایي زما د کامیابۍ راز چې دی نو زما خور وه، وایي زما د خور د وجې نه چې دی نو دومره زه کامیاب شوی یم. ملګرو یو ډېر دردناک موت چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت کو، په چړو باندې ووهو او هغه چې دی نو په برتانیه کې د دنیا نه رخصت کو. بیا سعودي عرب ته راوړو او ملګرو د ژوند د بالکل د چا سره دښمني هم نه وه او ډېر زیات خوش اخلاقه انسان او 20 کالو ښایسته نوجوان چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت کو. ملګرو دا واقعه چې دی نو دا په برتانیه کې راغلې وه چې د سعودي عرب یو ښایسته نوجوان چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت کړی. خو اصل واقعه به تاسو ته پته لګېدلې چې دوی سره څه واقعه راغلې وه. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ. ملګرو د سعودي عرب یو ښایسته نوجوان چې دی نو په برتانیه کې ختم کو، ځکه چې چا سره دښمني هم نه وه، په خپله قابلیت ول الله پاک ورکړی و که نه هغه قابلیت نه چې دی نو خلک وسوځېدو، خلک چې دی نو جلیس کېدو د دې د وجې نه چې دی نو هغه یې د دنیا نه رخصت کو. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ ښه غوندې کمنټ هم وکړئ او د ټولو ملګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ.